السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي 12مه روژه مو په خیر او عافیت سره شروع کړو. زموږ خو له خیره دا اوس ځانونه کېږي. دغلته د لازګاډ تصویر دا د لازګاډو د خرڅلاو مرکز نه دی، ښه دا هغه زموږ ستاسو هېوادوال دي چې راغلي روژه ماتي لپاره ناست دي. نو دا هغه مسلمان دی الحمدلله. الله تاسو ټول نه راضي شي. دغه قهرمانان دي چې روزانه د ننګرهار ولایت روژه ماتې د دې ورونو په واسطه باندې کېږي. خپل هم ناست دی د روژه ماتې ته دې خواته ډېر مخته مه ځه. السلام علیکم. څنګه مشه؟ تاسو خیرات ده؟ الحمدلله. په ننګرهار کې 200 روژه ماتې روزمره منګه دلته ننګرهار ولایت کې ورکوو، همدارنګه لغمان کې، همدارنګه په فاریاب کې، په بغلان کې، په قندهار کې، په کابل کې یو ولایت نه دی. الحمدلله په دې افتخار کوو چې قمر بنسټ لخوا هیوادوالو ته خیر رسیږي. البته راس کې تاسو یاستئ، قمر بنسټ یو پول حیثیت لري. اوس اذانونه دي، موږ به هم روژه ماته کوو. نو اوس هم چانس دی، ماشاءالله ورځې لا شته دي په هغه کې رمضان کې یا روژه کې. که تاسو غواړئ هم 100 نفر ته روژه ماتې ورکړئ، کولی شئ یوازې په $1.5 یا د هغې معادل افغانیو باندې 100 نفرو ته یو وخت روژه ماتې تیارولی شئ. همدارنګه که یو نفر ته $1.5 یا معادل افغاني اوس هم وخت دی، بهترینه صدقه ده او هر عمل الله تعالی سوچنده حسابوي. نو که چېرته غواړئ وټساپ نمبر درته ښکاري، همدارنګه نن ورځو لپاره لینک هم شته دی. راځئ اوس هم د هیوادوال په مخ باندې مسکا راولي. دا به تر ټولو بهترین عمل زموږ ستاسو په ژوند کې. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.